په یو ښکلي پښتني ښار کې یو ځوان هلک و چې نوم یې احمد و. احمد د خپل مور او پلار د لګښتونو لپاره رکشه چلوله. هغه ډېر مهربان، رښتینی او زحمتکښ انسان و. که څه هم شتمن نه و، خو ښه اخلاق یې لرل او د ښار خلک یې درناوی کاوه. یوه ورځ یوه امریکایي نجلۍ چې نوم یې ما و د سیاحت لپاره افغانستان ته راغله. هغې غوښتل د خلکو کلتور او ژوند له نږدې وویني. کله چې له هوایي ډګر څخه راوتله، د احمد په رکشه کې کښېناسته. احمد په ډېر ادب وویل: خورې ښه راغلاست. چېرته ځې؟ ایما د احمد له نرمې خبرې او ښه چلنده خوشحاله شوه او خپل ځای ورته وښود. په راتلونکو ورځو کې ما څو ځله د ښار د لیدو لپاره د احمد رکشه وکاروله. هر ځل به یې د احمد رښتینولي، مهرباني او د خپلې کورنۍ لپاره د هغه هڅې لیدلې. ورو ورو د دواړو ترمنځ د احترام او دوستۍ اړیکه جوړه شوه. یوه ورځ ایما له احمد څخه وپوښتل: ته ولې دومره خوشحاله یې سره له دې چې ژوند دې اسانه نه دی؟ احمد موسکی شو او ویل: ځکه چې زه په الله تعالی باور لرم. هر څه چې لرم د هغه نعمت ګڼم. د احمد خبرې د ایما په زړه ولګېدې. هغې د اسلام په اړه پوښتنې پیل کړې. احمد تل په نرمۍ او درناوي ځوابونه ورکول. ایما کتابونه ولوستل او د اسلام د ښو اخلاقو او رحمت په اړه ډېر څه زده کړل. له څو میاشتو وروسته ایما په خپله خوښه اسلام ومانه او نوی نوم یې عایشه کېښود. د هغې دا پرېکړه د ژور فکر او باور پایله وه. احمد او عایشه دواړو احساس کاوه چې یو بل ته درناوی او مینه لري. احمد د خپلې کورنۍ په سلا د عایشې د نکاح غوښتنه وکړه. د دواړو کورنیو له رضایت وروسته د هغوی واده ترسره شو. د واده په ورځ ټول خوشحاله وو. احمد وویل: زه ژمنه کوم چې تل به درناوی درته کوم. عایشې موسکا وکړه او ویل: او زه به ستا تر څنګ د ژوند هره لاره په مینه او وفادارۍ وهم. کلونه تیر شول. احمد او عایشه یوه خوشحاله کورنۍ جوړه کړه. هغوی ښکلي ماشومان درلودل او تل د یو بل درناوی کاوه. احمد لا هم زحمت ایسته، خو اوس یې ژوند ډېر ښه شوی و. عایشه د خلکو سره د مرستې کارونه کول او دواړو هڅه کوله چې نورو ته هم خیر ورسوي. د دوی د ژوند تر ټولو لوی راز شتمني نه وه، بلکې مینه، رښتینولي، درناوی او ښه اخلاق وو. پایله: رښتینولي، ښه اخلاق او درناوی هغه ارزښتونه دي چې د خلکو زړونه خپلوي او خوشحاله ژوند رامنځته کوي.